بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د شیعه زنانه سره د سنی مسلمان نکاح کول جایز دي یا ناجایز دي؟ شریعت په دې حواله سره سوی یو ملګری په دې حواله سره تاسو هم کړل دی چې پنيټ باندې زما د یو شیعه جنې سره تعلقات جوړ شوي دي او دغه جنې زما خوخه ده دی چې زو سره غواړم چې نکاح وکم او دغه جنې هم تیار ده چې زستا سره نکاح کولو ته بالکل تیار یم، لیکن دغه جنوي چې زه سره نکاح کوم لیکن خپل مذهب نه پریدم، یعنی خپل چې شیعه مذهب دي زه هغه باندې او خپل په مذهب باندې سنی مسلمان او زه بشم، لیکن نکاح چې کوم دي سره کول غواړم دی چې زه په دغه حواله سره پریشان یم چې آیا د یو شیعه جنې سره د یو شیعه زنانه سره د مسلمان د سنی نکاح کې دي شي یا نشي کې دي؟ شریعت په دې حواله سره سوی یادو ساتي د شیعه سره نکاح کولو په حواله سره یو خبره یادو ساتي چې اول خبره د عقیده ده. ظاهره خبره په شیعه کې بیا مختلف عقاید او نظریات ولا خلق دي، مختلف فرقې دي په شیعه کې. کچري علماء چې کوم فتوا لیکلا او بنیرو ټون یا دغه شانتي چې کوم نور غټ غټ ادارې دي د هغه چې کوم فتوا ده هغه دغه ده. کچري یو زنانه داسي یو شیعه داسي وي چې هغه دا عقیده لري چې د قران مجید نازل شوی دی په دې کې تحریف شوی دی، یعنی دا صحابه بدل کړل، دا هغه قران نه دی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، بلکې په دې کې بعض صحابه چې کوم دي رسو چینجینګ راوسته دي، یعنی تحریف یې کړل. کچری دا عقیده لري نو دا یقیني طور پر کفر عقیده ده، د داسې زنانه سره بالکل نکاح کول ناجایز او حرام دي. دغه شانته کې چې دا عقیده لري چې صحابه کرام بالخصوص خلفای راشدین هغه باندې د کفر فتوا لګي چې هغه کافر او العیاذ بالله، نو دا هم چونکی دغه بذریعہ باندې د دین اسلام را رسیدل او د هغه د ایمان گواہی الله رب العزت په قران مجید کې بیان کړي هم د السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، د هغه الله رب العزت کوم د راضي شوی دی رضی الله عنهم ورضوا عن، داغونه الله راضي دی، هغه د الله نه راضي دی، او بلکې الله رب العزت د هغه ایمان چې د هدایت معیار قرار کړل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کچره تاسو دغه صحابه په شان د ایمان راوړی نو تاسو به هدایت یافته شئ، تاسو ته هدایت ملاو شي، یعنی د هدایت معیار الله رب العزت صحابه کرامو دغه صحابه کرامو ایمان چې کوم د معیار ګرځول. لہذا کچره یو کس را لګي هغه دغه صحابه د ایمان انکار کوي، دغه صحابیت انکار کوي، نو یقیني طور پر دا عقیده کفر عقیده د قران مجید انکار. دغه شانتي کې چری دا عقیده لري چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې وحی نازل شوی او حقیقت کې، لیکن جبرائیل علیه السلام نغلطی وشو او په نبی علیه السلام باندې وحی نازل کړه. کچری دغه عقیده لري یا د دین علاوه دا داسې عقاید او نظریات دي چې هغه شرکی وي، یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا دغه شان د نور حضرت حسن حضرت حسین او دغه شان د نور چې امامان دي هغه ته مشکل کوشاوي چې هغه د خلکو مشکلونه حل کوي او هغه حاجت روا دي او په دنیا کې هغه تصرف کوي مدد کې د خلکو، نو یقیني طور پر دا شرکی عقیده ده، ځکه چې مشکل کوشا حاجت روا صرف د الله رب العزت ذات ده، د الله رب العزت ذات نه علاوه بل څوک مشکل کوشا حاجت روا نشي کېده. الله رب العزت قرآن مجید کې څه فرمایي؟ قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اے نبی ته د خلکو ته وایا چې زه خپل د نفس لپاره خپل ځان لپاره د نفع نقصان مالک نیم الا ما شاء الله، مگر چې څه الله غواړي هغه کیږي، یعنی د نفع نقصان مالک الله رب العزت ده. لہذا کچری دا عقیده څوک لري چې حضرت علی رضی الله عنه مشکل کوشا حاجت روا هغه مدد کوي، یا دغه شان حضرت حسن حضرت حسین، یعنی چې بګم خلکو باندې خپل مشکل لا شغه کړه مشکل کوشا کې دي. حضرت علی رضی الله عنه باندې څو مشکلات راغلي، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره ټول عمر چې دې جنگو او بیا چې دغه خپل خلکو چې شهید کو. دغه شان دي په کربلا کې د هغه ماشومان اولاد چې هغه ذبح کېدو، نو یقیني طور پر په دغه وخت کې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشکل کوشا وین او هغه په دغه موقع باندې یقیني طور پر داغو مشکل به حل کړو، داغو مدد به کړو. د دین علاوه نور داسې عقاید او نظریات، اوس مثال طور پر په حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی باندې د زنا تهمت لګول، چونکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور والا ده، زوجه محترمه ده، ټول مسلمانانو مور ده، د هغه باقي الله د قران مجید کې ذکر کړل. نو کچری په هغه باندې زنا تهمت لګي، دغه شان دي نور داسې عقاید او نظریات چې داغي تفصیل لې چې داغي په ځبان انسان چې د اسلام نه خارج کیږي، نو د داسې زنانه سره نکاح کول بالکل ناجایز او حرام دي. بهر کچری ایمان راوړي مسلمانېږي، نو په دغه صورت کې تاسو نکاح کولای شي. د قران مجید هم دغه اعلان دی
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن تاسو د مشرک زنانو سره نکاح کوي تر هغه وخت پورې چې ایمان راوړي ولا امه مؤمنه خير من مشرکه ولو اعجبتكم ساسو لپاره وینځه مؤمن چې وینځه دا باندې د ساسو لپاره زیاته بهتر ده د هغه مشرک زنانه چې کوم زنانه تاسو ته خوخه تاسو ته چې کوم دي خایسته ښکاریږي تاسو ته خوخه وي چې تاسو داغه سره کوي ساسو لپاره دغه چې کوم داغه په مقابله کې یو مؤمن باندې وینځه ساسو لپاره زیاته بهتر دي تاسو داغه سره نکاح کوي نو زګه په قران مجید کې مخکې الله دې فرمایي اولئک يدعون الى النار زکه چې تاسو ور طرف ترابلی جهنم طرف ترابلی ظاهر خبره تاسو سره نکاح کو نو کې دې شتا هو خپل مذهب تراواړي او جهنم طرف ته بوزي نو والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذن اور الله رب دې کوم دې هغه تاسو جنت طرف تراواړي او مغفرت طرف تراواړي نو بهرحال کچری دا عقاید او نظریات لري نو په دغه صورت کې دې سره نکاح بالکل ناجایز او حرام دي ها البته کچری ایمان راوړي مسلمانی حقیقی معنی باندې چې کوم دې اسلام راوړي په اسلام کې داخلي کې نو په دغه صورت کې بیا تاسو نکاح کول شي بهرحال امید کوم چې مسله به سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته